هیله ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو ځوان خپله قصه کوي او وایي د ښوونځي د فراغېدو وروسته مې پوهنتون پیل کړ. په ډېرو اعلی درجو سره د پوهنتون څخه فارغ شوم او د لیسانس د خلاصېدو وروسته ماسټرۍ ته هم کامیاب شوم. د درس ویلو ترڅنګ مې هوډ وکړ چې باید یوه دنده هم پیل کړم. په ډېر یو لوی شرکت کې مې خپل اسناد ورکړل. څو ورځې وروسته په شرکت کې د قبلېدو لپاره امتحان ته وغوښتل شوم. په امتحان کې هم بریالی شوم، خو په آخر کې د شرکت رئیس راڅخه وپوښتل ته اوس هم محصل یې او په کوم بل ځای کې د وظیفه هم نه دی اجرا کړې؟ آیا ستا د درس او پوهنتون مصرف دې پلار ورکوي؟ ما ورته وویل نه، پلار مې وفات شوی او مصارف مې مور راکوي. رئیس وویل مور دې څه وظیفه لري؟ ما ورته وویل مور مې د نورو خلکو په کور کې کار کړی، کالي او لوښي مینځي. رئیس زما لاسونه ونیول او ویې لیدل چې لاسونه مې پاک او صفا دي. راته یې وویل نن چې کله کور ته لاړې نو د مور لاسونه دې همداسې پاک کړه او ښکل یې کړه. ما هم همداسې وکړل. کله چې مې د مور لاسونه په لاس کې ونیول نو ډېر کمزوری شوی و. د لاسونو هره برخه یې ګنډې ګنډې وه. د مور د لاسو په لیدو مې له سترګو اوښکې روانې شوې او پوه شوم چې مور زما د روښان راتلونکي او آسوده ژوند لپاره خپل ژوند، راحت او سکون هر څه قربان کړي دي. هغه ورځ او شپه مې مور سره په خبرو او خوشحالۍ تېره کړه. په سبا ورځ د شرکت رئیس راته وویل د مور د لاسو په لیدو دې څه احساس کړل؟ ما په ژړغوني غږ ځواب ورکړ زه پوه شوم چې مور د ژوند تر ټولو با ارزښته موجود دی او پوه شوم چې مور د خپل اولاد د خوشحالۍ لپاره له هر حد تېرېدلی شي او پوه شوم چې صداقت او رښتینولي باید له مور څخه زده کړو. رئیس وویل بلې، زما هم ستا په شان صادقه کارمند پکار و. نو درنو لیدونکو، د مور په قدر پوه شئ او تل یې په څنګ کې واوسئ.